بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السؤالات والجوابات دي مباركة سلسلة بل دي سره مسألة ما کتلی سوشل میډیا کې چې په دې ورځو کې خلک په دې څاروو باندې قربانو د څاروي چې دي په دې باندې لطیفې جوړوي او تصویران یې ورکړي به پورې خاندي. نو دا ناروا طریقه ده. عباداتونه ګوره څوک لطیفې نه جوړوي. عبادات د مسخرو او د مذاق خبرې نه دي چې ته کله په څاروي پورې مذاق د څاروي شکل یې ورکړی په هغه سره مخکې خبرې لیکلي بره او داسې لطیفې تاسو به لیدلي که نه. د دې ورځو کې دا لطیفې مشهورې دي. ګوره په د عباداتو نه ټوغې مه جوړوئ، د الله نه وویرېږئ. دغه شان لکه بعض خلک رمضان د اعتکاف راشي یا د روجو ماتولو دا وخت شي یا د پېشمني شي، په دې پورې لطیفه جوړوي. د پېشمني په دې وخت پورې خاندي یا د روژه ماتي پورې یو لطیفه جوړ کړي. د الله نه یره پکار ده. دا د لطیفو خبرې نه دي، دا خو د الله عبادت دی. نو په دې کې احتیاط هغه پکار دی ځکه چې دا عبادت دی.